أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة أو كل شيء الملائكة يا مريم أي مريم إن الله اصطفاك يقينا الله تعالى تغركري وطهرك أو الله تعالى تباك ساتلي واصطفاك أو الله تعالى تغركري على نساء العالمين فزنانو د مخلوقات د زماني استباني يا مريم اي مريم اقنتي لربك تابعدار اوسيګه د خپل رب دپاره واسجدي او سجدي کوه ورکعي او رکوع کوه مع الراکعين د نور رکوع کوونکو سره ذلك من انباء الغيب ذلك دا مخکې چې کوم حالات ذکر شو الله فرمایي من انباء الغيب دا د خبرونو د غیبونه دي نوحيه إليك چې وحي کوو موږ تا ته نبي صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم او نوې ته د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې غورځول دوی قلمونه خپل په اوبو کې قلمونه غورځول او په دې طریقې باندې قرعه اچوله د دې لپاره چې ايهم يكفل مریم چې کوم یو د دوی نه به کفالت کوي د مریم وما كنت لديهم او تنوي د دوی سره موجود اذ يختصمون کله چې دوی په خپل منځ کې جګړه کوله یعنی دعوا یې کوله په دې باره کې چې هر یو دا کوشش کوه چې د مریم کفالت په غاړه واخلي اذ قالت الملائکة کله چې وویلې ملائکو یا مریم ای مریم ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیری درکوي تا ته بکلمة په کلمې سره منه د الله تعالی د طرف نه د عیسی علیه السلام باره کې الله ولی په کلمې سره ځکه چې هغه د الله تعالی په کلمه پیدا شوی دی بغیر د ظاهري اسبابونه الله تعالی محض هغه په خپله کلمه باندې پیدا کړی دی د الله تعالی د کن په کلمه پیدا شوی چې پیدا شه نو پیدا شو اسمه المسیح چې نوم د هغه به مسیحي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وجيها في الدنيا صاحب د مرتبه به په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې په دنیا کې ورته الله تعالی نبوت او پیغمبري ورکي او په آخرت کې ورته الله تعالی وشت درجه ورکي ومن المقربين او د مقربین د جملې نه به د الله تعالی په نسبانه د الله تعالی د نږدې بندگانو نه به ويكلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهدی په زانګو کې او د مور په غیږ کې وکهلا او په پاخه عمر کې ومن الصالحین او د الله تعالی د صالحانو بندگانو نه به قالت رب انا يكون لي ولد اول مریم رب ای رب زما انا يكون لي ولد څنګه به پیدا کیږي زما دپاره ولد ماشوم ولم يمسسني بشر په داسې حال کې چې نه یم مسه کړې زه بشر هیڅ بشر نه د نکاح په طریقې باندې او نه د بدکارۍ په طریقه باندې قال كذلك الله تعالی ورته وویلې كذلك همدغه رنګه ته به همدقسې الله يخلق ما يشاء الله تعالی پیدا کوي هغه څه چې وغواړي اذا قضى امرا کله چې الله تعالی اراده او فیصله وکړي د یو کار فانما يقول له یقینا الله تعالی وایي هغه ته کن شاء فیکون نو پیدا کیږي محض د الله تعالی په ارادې باندې یو کار کیږي ويعلمه الكتاب او تعلیم به ورکوي الله تعالی هغه ته الکتاب د لیکلو والحکمت او د حکمت د خبرو یا مراد د کتاب او حکمت نه قرآن او سنت دی ځکه عیسی علیه السلام به ژوندی پاتې کیږي او په آخر زمانه کې به د اسمان نه راکوزیږي او په قرآن او حدیث به فیصلې کوي والتوراة والانجیل او تعلیم به ورکوي الله تعالی هغه ته د تورات او انجیل ورسولا الى بني اسرائیل او رالیږي به الله تعالی هغه د پیغمبر په حیثیت باندې بني اسرائیلو ته انی قد جئتکم او وایي به خلکو ته انی قد جئتکم یقینا زه راغلی یم تاسو ته بآیة من ربکم په نښو سره من ربکم ستاسې د رب د طرف نه الله تعالی ماته داسې معجزات را کړي چې هغه د دې خبرې دلیل دی چې زه د الله پیغمبر یم
انی اخلق لکم من الطین، زه جوړومه لکم ستاسو دپاره من الطین د خټې نه، که هیئة الطیر، لکه په شان د شکل د مرغه، فانفخ فیه، نو پوکی کوم په هغه کې، فیکون طیرا، نو هغه کیږي جوړیږي هغه طیرا مرغه، باذن الله، په اذن د الله تعالی سره. و ابرئ الاکمه والابرص، و ابرئ او جوړومه زه، روغومه زه، الاکمه هغه د مور نه پیدا شوی ړوند، والابرص چې د مور نه د پیدا کېدو په حالت کې ړوند دي، پیدایشي ړوند دي، والابرص او برګي مرض والا، دا هغه مرضونه و چې طبیبان د دې د علاج نه عاجزه وو. و احیي الموتى باذن الله، او ژوندي کومه زه مړي په اذن د الله تعالی سره، دا ټول کارونه د الله په اذن باندې کومه. و انبئکم، او خبر در کوم تاسو ته، بما تأکلون، په هغه خوراکونو باندې چې تاسې خورئ، وما تدخرون، او هغه چې تاسې ذخیره کوئ، فی بیوتکم، په کورونو ستاسو کې، ان فی ذلک، یقینا په دې ذکر شوو شیانو کې، لآیة لکم، خامخا نښه ده ستاسو دپاره زما په پیغمبري باندې، ان کنتم مؤمنین، که چېرته یاستئ تاسو مؤمنان، ومصدقا لما بین یدی، او زه تصدیق کوونکی یم لما بین یدی، د هغه کتاب چې زما نه مخې ته دی، من التورات، چې هغه تورات دی، ولأحل لکم، او زه الله را لېږلی یم د دې دپاره، لأحل لکم، چې حلال کړم ستاسو دپاره، بعض الذي حرم علیکم، ځینې هغه شیان چې حرام شوي وو په تاسو باندې د موسی علیه السلام په شریعت کې. وجئتکم بآیة من ربکم، وجئتکم، او راغلی یم زه تاسو ته، بآیة من ربکم، په نښې سره، بآیة من ربکم، په نښو سره، آیت جنس دی، یعنی په نښو سره، من ربکم، ستاسې د رب د طرف نه، فاتقوا الله، نو تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه، واطیعون، او تاسې زما تابعداري وکړئ، ان الله ربي وربکم، ان الله، یقینا الله تعالی، ربي، زما رب دی، وربکم، او ستاسو رب دی، فاعبدوه، نو تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ، هذا صراط مستقیم، دغه عبادت خاص کول د الله تعالی پورې دا نیغه لاره ده. فلما احس عیسی، فلما احس، کله چې محسوس که او معلوم که عیسی علیه السلام منهم، د دوی نه، الکفر، کفر لره، یعنی مداومت په کفر باندې، او د عیسی علیه السلام د قتل او د وژلو اراده یې وکړه، قال اوویل عیسی علیه السلام، من انصاري، څوک دي مددګاران زما، کومک کوونکي زما، الی الله، د الله طرف ته، یعنی د الله تعالی طرف ته په دعوت کولو کې. قال الحواریون، اوویل حواریونو او مخلص مؤمنانو، نحن انصار الله، منګه مدد کوونکي د الله تعالی یو، یعنی د الله تعالی د دین مدد کوونکي یو. آمنا بالله، منګ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، واشهد بأننا مسلمون، او ته شاهد و ګواه اوسېږه په دې خبره باندې، بأننا مسلمون، چې منګه مسلمانان یو، او منګه د الله تعالی الله ته منقاد یو. ربنا آمنا، ای رب زمنګ، آمنا بما انزلت، منګ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی، واتبعنا الرسول، او منګه تابعداري کړې ده ستا د پیغمبر، دا توسل شو. فاکتبنا مع الشاهدین، نو ولیکه ته منګه مع الشاهدین، سره د شهادت کوونکو نه، ستا په توحید باندې او ستا د پیغمبر په رسالت باندې. ومکروا ومکر الله، ومکروا، او د کفارو او یهودو مکر جوړ که د عیسی علیه السلام د قتل دپاره. ومکر الله، او مکر او تدبیر جوړ که الله تعالی د عیسی علیه السلام د نجات دپاره. والله خیر الماکرین، او الله تعالی غوره د تدبیر کوونکو نه دی. اذ قال الله، کله چې وویل الله تعالی، یا عیسی، ای عیسی، انی متوفیکا، یقینا زه پوره اخستونکی یم ستا، ورافعک الی، یا انی متوفیکا، زه ویده کوونکی یم ستا، ورافعک الی،
او راپورته کوونکی مستا الی خپل طرف ته په دې خوب کې ومطهرک او زه پاکوونکی مستا من الذین کفروا د هغو کسانانو نه چې کافران دي تا د هغو نه بچ کومه او تا د هغو نه پاک ساتمه چې د هغو دا ګنده لاسونه په تا باندې هېڅ ونه لګېږي وجاعل الذین او ګرځوونکی یم د هغو کسانانو اتبعوک چې تابعداري کړې ستا فوق الذین کفروا د پاسه د هغو کسانانو چې کافران دي الی یوم القیامت د قیامت د ورځې پورې ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف ته راګرځېدل دي ستاسو فاحکم بینکم نو فیصله به وکړمه ستاسې په مابین کې فیما کنتم فیه تختلفون په باره د هغه څه کې چې تاسې پکې اختلاف کاوه عملي فیصله به وکړمه فاما الذین کفروا نو هغه کسانان چې کفر یې کړی دی فاعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب به ورکړمه زه هغوی ته عذاب سخت فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د دوی دپاره هیڅ مددګاران چې د الله د عذاب نه بچ کړي واما الذین آمنوا او هغه کسانان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکړي الله تعالی دوی ته اجرونه د اعمالو د هغوی والله لا يحب الظالمین او الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره بلکې د هغو سره بغض کوي نو الله به جزا ورته ورکوي ذلک نتلوه علیک ذلک دا مخکې چې ذکر شو د عیسی علیه السلام په باره کې نتلوه بیانوي منګه علیک تا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم من الآیات چې دا د الله د آیتونو نه دي والذکر الحکیم او ذکر دی او نصیحت دی الحکیم چې مشتمل دی په حکمتونو باندې یعنی دا قرآن د قرآن آیتونه دي او داسې آیتونه دي چې دا پند دی او په حکمتونو باندې مشتمل دی ان مثل عیسی یقینا حالت د عیسی علیه السلام په دې خبره کې چې هغه الله بې پلاره پیدا کړی دی محض د الله په قدرت باندې پیدا شوی دی عند الله په نزد الله تعالی باندې کمثل آدم په شان ته د حالت د آدم علیه السلام دی چې هغه الله تعالی بغیر د پلار نه او بغیر د موره پیدا کړی دی لکه څنګه چې د آدم علیه السلام بغیر د پلار او مور نه پیدا کېدل د هغه د الوهیت دلیل نشي کېدلی نو دارنګه د عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کېدل دا د هغه د الوهیت دلیل نشي کېدی خلقه من تراب پیدا کړی دی الله تعالی آدم علیه السلام من تراب د خاورې نه او د خټې نه الله د هغه قالب جوړ کړ د کالبد یې جوړ کړ ثم قال له بیا یې وویلې ده ته کن شه انسان شه فیکونو نشو نو همدقسې عیسی علیه السلام هم محض د الله تعالی په کلمه پیدا شوی دی الحق من ربک الحق دغه خبره چې دا مخکې ذکر شو دا حق ده د عیسی علیه السلام په باره کې من ربک ستا د رب د طرف نه او بل دا چې په هره خبره کې حق هغه دی چې هغه ستا د رب د طرف نه فلا تکن من الممترین نو ته مه کېږه د شک کوونکو نه په حق کې د خلکو د اختلاف د وجې نه که خلکو په دې حق کې اختلاف کوو نو د خلکو د اختلاف د وجې نه په حق کې شک مه کوه فمن حاجک فیه نو هر کله چې دومره دلایل د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې او د هغه په بندګۍ باندې ذکر شو نو که بیا هم څوک دا نه مني چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله رسول دی نو د هغه سره مباهله وکړه فمن حاجک فیه نو هغه څوک چې جګړه کوي تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک وروسته د دې نه چې راغی تا ته من العلم د علم نه په حالت د عیسی علیه السلام باندې چې عیسی علیه السلام د الله بنده و د الله رسول و او دا خبره په دلایلو باندې ثابته شوه نو که څوک بیا هم نه مني فقل نو ووایه هغوی ته تعالو راشئ تاسې ندعو ابناءنا راوببلو موږ خپل زامن و ابناءکم او ستاسې زامن ونساءنا ونساءکم او زمونږ زنانه او ستاسې زنانه وانفسنا وانفسکم او زمونږ ځانونه او ستاسې ځانونه دا ټول به یو میدان ته راجمع شو ثم نبتهل بیا به ډېره عاجزي وکړو په دعا کې الله تعالی ته په عاجزۍ باندې به الله ته دعاګانې وکړو فنجعل لعنة الله نو وبګرځو لعنت ته الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې داسې دعا به وکړو چې الله تعالی
د عیسی علیه السلام په باره کې چې هر څوک دروغجن دی او په باطله باندې دی الله تعالی ته هغه په لعنت باندې ګرفتاره کړي. لیکن دوی د مباهلې ته تیار نه شوه. ان هذا لهو القصص الحق، ان هذا یقینا دغه کوم ذکر شوی حالت چې ذکر شو، ان هذا یقینا دا مذکور شیان د عیسی علیه السلام باره کې لهو القصص الحق، خامخا دا بیان دی حق بیان چې دې کې شک نشته دی. وما من اله او نشته دی هیڅ مستحق د عبادت الا الله ما سوا د الله تعالی نه. عیسی علیه السلام اله نشي کېدلی. وان الله لهو العزیز الحکیم، او یقینا الله تعالی خامخا الله تعالی غالب او زورور دی، الحکیم او حکمتون والا دی. فان تولوا نو که دې خلکو بیا هم مخ واړو د الله د توحید د منلو نه، د الله توحید یې ونه منه، بیا هم په دې خپل شرک باندې کلک پاتې وو، نو بیا دوی مفسدان دي. فإن الله نو یقینا الله تعالی علیم عالم دی بالمفسدین، په دې مفسدانو باندې الله بیا د مفسدان ښه پېژني، نو الله به دوی ته جزا ورکړي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مخکې آیتونو کې الله عز وجل د مریم د مور حالت ذکر کړه چې مریم مخکې د دې نه چې پیدا شي نو مور یې دا نظر کړی و چې مریم به چې دا زما ماشوم به د الله د دین دپاره ازادي، او دا نظر ځینې الله تعالی قبول کړه. او بیا د زکریا علیه السلام حالات الله تعالی ذکر کړه چې زکریا علیه السلام سره د دې نه چې بوډا و او ښځه یې شنډه وه، د الله تعالی نه اولاد وغوښته، الله تعالی ورته یحیی علیه السلام ورکړه. نو اوس بیرته الله تعالی د مریم فضایل ذکر کوي او د عیسی علیه السلام حالات الله تعالی ذکر کوي. او په دې ټولو خبرو کې مقصد دا دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او هغه انسان دی، هغه اله نه دی او د الله زوی نه دی. په اول کې الله تعالی د مریم فضایل ذکر کوي. الله فرمایي وإذ قالت الملائکة، او کله چې وویل ملائکو یا مریم ای مریم ان الله اصطفاکی، یقینا الله تعالی ته غوره کړي، الله مریم ته غوروالی ورکړی دی. مریم د الله تعالی ډیر زیات عبادت کو او الله تعالی ورته خاص شرافت ورکړی و. وطهرکی، او ته الله تعالی پاکه کړي د هر قسم ګندګیو نه، الله تعالی پاکه کړي او د فحشا نه الله پاکه کړي او د هغه نسبتونو نه، هغه بد نسبتونه چې یهود ورته کول، الله فرمایي چې ته د هغې نه الله پاکه کړي. واصطفاک علی نساء العالمین، او ته غوره کړي الله تعالی علی نساء العالمین په زنانو د مخلوقاتو د زمانې ستا باندې. بیا الله تعالی ویلي چې واصطفاک علی نساء العالمین، یا خو دا د مخکې دپاره تاکید دی یا د مخکې استفاک نه مراد دا دی چې الله تعالی ته غوره کړي دې لپاره چې الله زیاته بندګي کوي، د الله زیات عبادت کوي او خاص کرامتونه الله درکړي. او واصطفاک علی نساء العالمین، د دې نه مراد خاص استفاده او خاص غوروالی دی چې مریم د الله تعالی د قدرت یوه خاص نښه وه چې الله تعالی بې پلاره بچی ورته ورکړه. د عامو زنانو چې اولاد پیدا کیږي چې خاوند یې نه یې کړی نه اولاد یې نه پیدا کیږي، مریم ته الله تعالی د خاوند نه بغیر اولاد ورکړه. واصطفاک علی نساء العالمین. بیا دلته حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه بعضې احادیث ذکر کړي دي. خیر نسائها مریم بنت عمران، بهترین زنانه د دنیا مریم بنت عمران ده. وخیر نسائها خدیجة بنت خویلد، او خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها ده. او بل حدیث کې راغلی دي چې د نارینهو نه ډېر زیات کسان کمال ته رسېدلي دي او په زنانو کې کمال ته نه دي رسېدلي الا مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون، مگر مریم بنت عمران او آسیه د فرعون ښځه. او بل روایت کې به ورسره دا اضافه راغلې چې وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. د عایشې رضی الله عنها فضیلت په نورو زنانو باندې داسې دی لکه د سرید او د ماتې کړې ډوډۍ فضیلت په نورو خوراکونو باندې. واصطفاک علی نساء العالمین، او غوره کړې ته الله تعالی په زنانو د مخلوقاتو د زمانې ستا باندې. ځکه وروسته زنانو کې بیا خدیجه رضی الله عنها
فاطمه رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها، دیو ته هم الله فضیلت ورکړی و. یا مریم اقنتي لربک واسجدي وارکعي مع الراکعين. وروسته د دې نه چې الله تعالی د مریم فضیلت ذکر کړ، الله تعالی مریم ته د خپلې بندګۍ امر کوي. الله تعالی دا خبره ثابتوي چې مریم د الله بنده وه. یا مریم ای مریم اقنتي لربک، تابعداره اوسېږه د خپل رب دپاره او خپل رب ته عاجزي کوه. کله چې ته الله تعالی د نورو زنانو په نسبت باندې غوره کړې، نو ته د الله تعالی شکر ادا که. ته همیشه د الله تعالی په طاعت کې، د الله په بندګۍ کې وخت تېروه، الله ته عاجزي کوه. واسجدي ورکعي، او خصوصا منځ باره کې ورته الله امر کوي، واسجدي ورکعي، او سجدې کوه او رکوع کوه، مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. اوس په دې آیت کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري او د رسالت تصدیق ذکر کوي چې دا واقعات چې ته بیانوې د خلکو ته، دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د الله پیغمبر یې، ځکه ته په دې حالاتو کې موجود نه وې. نو بیا هم چې ته د حالات بیانوې، دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د الله پیغمبر یې. ذلک من انباء الغیب، دا کوم څه چې ذکر شو، من انباء الغیب، دا د خبرونو د غیب نه دي. نوحیه الیک، چې وحی کوو موږ تا ته. وما كنت لديهم، او نوې ته موجود د دوی سره. اذ یلقون اقلامهم، کله چې غورځول دوی قلمونه خپل. ایهم یکفل مریم، د دې دپاره چې کم یو د دوی نه به کفالت کوي د مریم، سرپرستی به کوي د مریم. وما كنت لديهم، او نوې ته موجود د دوی سره. اذ یختصمون، کله چې دوی د مریم د کفالت په باره کې یو د بل سره جګړه کوله، یعنې دعوه یې کوله. هر یو کوشش کاوه چې د مریم کفالت په غاړه باندې واخلي. مریم چې کله پیدا شوله، نو د مریم مور هغه په ټوټو کې نغښتې وه او بیت المقدس ته یې راوړه. او بیت المقدس کې چې کوم احبار و علما وو، نو هغو ته یې وویلې چې دا در واخله، فإني حررتها، ځکه دا ما ازاده کړې ده، ما دا نظر کړې ده، او د الله بندګۍ ته او د الله تعالی عبادت ته او د بیت المقدس خدمت ته مې وقف کړې ده. وانا لا اردها الى بیتي، او دا زه بیرته خپل کور ته نه واپس کومه. نو ټول وویل چې دا خو زموږ د امام لور ده، ځکه عمران د دوی امام و. نو هر یو کوشش کاوه چې د دې کفالت په غاړه باندې واخلي. زکریا علیه السلام وویل چې ما ته یې راکړه، ځکه د دې خاله زما په نکاح کې ده. یا د ځینو روایتونو نه معلومیږي چې خور یې د ده په نکاح کې وه. زکریا علیه السلام یا د دې د خاله خاوند او یا د خور خاوند. لکه د حدیث نه معلومیږي، د حدیث د معراج نه معلومیږي چې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دا د خاله زامن و، او یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام بچی و. نو دې نه معلومیږي چې زکریا علیه السلام د مریم د خور خاوند و، خو مشهوره دا ده چې د خاله خاوند و. نو هغه ویل چې ما ته یې راکړه. نو بالاخره دوی ویل چې خپل منځ کې خسنه اچو یا قرعه اچو یا پچه اچو، او د پچه د اچولو شکل دا و چې قلمونه به اوبو ته واچوو. که د هر چا قلم په اوبو کې ثابت پاتې شو، نو هغه به کفالت کوي. نو کله چې قلمونه اوبو ته واچول، د زکریا علیه السلام قلم په اوبو کې ثابت پاتې شو، نو کفالت یې الله تعالی هغه ته ورکړل. که مخکې الله دا خبره ذکر کړه وکفلها زکریا، او د دې کفالت ورکړی و الله تعالی زکریا علیه السلام ته. نو الله تعالی خپل نبي ته فرمایي وما كنت لديهم، او ته د دوی سره موجود نه وې. اذ یلقون اقلامهم، کله چې اچول دوی قلمونه خپل اوبو ته. ایهم یکفل مریم، د دې دپاره چې کوم یو د دوی نه به کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم، او ته د دوی سره موجود نه وې. اذ یختصمون، په هغه وخت کې چې دوی دعوې کولې په خپل منځ کې، یو د بل سره جګړه کوله. جګړې نه معنا دا نه چې جنګ یې کوو، یعنې په دې خبره کې دعوې کولې. دا دعوه یې کوله هر یو چې کفالت یې زه کومه. نو دا دلیل دی د دې خبرې چې ته د الله پیغمبر یې. په دې آیت کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کوي. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. اوس په دې آیتونو کې الله تعالی د عیسی علیه السلام د بشارت ذکر کوي چې ملائکو مریم ته د عیسی علیه السلام د زیږېدلو بشارت ورک، چې الله به تا ته یو ماشوم درکوي
چې هغه به د ډېر لوی شان والی. اذ قالت الملائکة کله چې وویل ملائکو یا مریم ای مریم ان الله یبشرک، ملائکو مستقیما مریم ته دا خبرې وکړې. جبریل علیه السلام ورته الله راولېږه، لکه الله تعالی په سورة مریم کې دا خبره ذکر کړې ده. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل علیه السلام د انسان په شکل باندې ورته راغی او دا بزیری ورته ورک. او بعضو دا خبره کړې ده چې مریم دا د الله نبیه وه، لیکن دا خبره صحیح نه ده. پیغمبران الله تعالی په نارینهو کې رالیږلي، زنانو کې الله تعالی پیغمبران نه دي رالیږلي. الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الیهم، او ستانه ما مخکې نه دي لیږلي الا رجالا مگر نارینه مې لیږلي نوحي الیهم چې هغو ته ما وحي کوله. نو په زنانو کې الله تعالی پیغمبران نه دي رالیږلي. او دا کله کله نیکانو بندگانو ته الله تعالی ملائک رالیږي، لکه د انسان په شکل کې ورته الله ملک رالیږلی او خبرې ورسره کړي دي. دارنګه لکه د موسی علیه السلام مور ته هم الله تعالی ملک رالیږلی او ملک د موسی علیه السلام د مور سره هم خبرې کړې وې، لکه سورة قصص کې الله دا خبره ذکر کړې. اذ قالت الملائکة کله چې وویل ملائکو یا مریم ای مریم ان الله یبشرک، یقینا الله تعالی زیری درکوي تا ته بکلمة منه، په یوې کلمې سره د الله تعالی د طرف نه، یعنی په داسې بچي سره الله تعالی تا ته زیری درکوي چې هغه به محض د الله تعالی په کلمه پیدا کیږي. د الله تعالی د کن په کلمې به پیدا کیږي، کن پیدا شه نو پیدا کیږي به. نو ځکه عیسی علیه السلام ته کلمة الله ویل کیږي، ځکه هغه د اسبابو نه بغیر محض د الله تعالی په کلمه پیدا شوی دی. اسمه المسیح، چې نوم د هغه به مسیحي، مسیح د عیسی علیه السلام لقب دی او خپل نوم عیسی دی. اسمه المسیح چې نوم د هغه به مسیحي، لقب به مسیحي. مسیح ذکر ورته ویل کیږي چې عیسی علیه السلام به کوم مریض چې به مسح کړي نو الله به هغه ته شفا ورکوله. عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، همیشه دپاره په قرآن کریم کې د عیسی علیه السلام نسبت مور ته کیږي، ځکه عیسی علیه السلام الله د پلار نه بغیر پیدا کړی. وجیها فی الدنیا، صاحب د مرتبه به وي، د لوی مرتبه والا به وي په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې. په دنیا کې به ورته الله تعالی لوی مرتبه ورکوي، الله تعالی به د پیغمبر جوړوي، الله به ورته وحي کوي، الله به شریعت ورکوي، کتاب ورباندې الله تعالی نازلوي او نور معجزات ورته الله تعالی ورکوي. والآخرت او په آخرت کې به هم الله تعالی د مرتبه والا ګرځوي. په آخرت کې به الله دته شفاعت ورکوي، د نور شفاعت به کوي او اوچتې درجې به ورته الله تعالی ورکوي. الله به شفاعت قبلوي او الله به ورته اوچتې درجې ورکوي. ومن المقربین، او د هغو کسانان نه به چې هغه مقرب دي الله تعالی ته، چې الله ته ډېر نږدې دي، د الله تعالی د نږدې بندگان نه به. ویکلم الناس، دا نور صفات د عیسی علیه السلام الله ذکر کوي. ویکلم الناس، او خبرې به کوي د خلکو سره، فی المهد، په زانګو کې او د مور په غیږ کې، یعنی مخکې د دې نه چې د خبرو وخت ته ورسیږي نو دی به خبرې کوي. ماشومتوب کې به خبرې کوي چې دا د الله تعالی د خوا نه یوه نښه ده. لکه وروسته الله تعالی په سورة مریم کې دا حالات ذکر کړي دي. عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو نو دی یهودو ظالمان ورباندې په مریم باندې تهمت ولګاو، هغې ته بد نسبتونه کول. نو مریم ورته وویل چې تاسې فاشارت الیه، عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه چې تاسې د سره خبرې وکړئ. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، دوی ویل چې موږ به څنګه داسې چا سره خبرې وکړو من کان فی المهد، چې هغه په زانګو کې دی یا د مور په غېږه کې دی او ماشوم دی. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وایي زه د الله تعالی بنده یم، الله تعالی به ما ته کتاب راکوي او الله تعالی به ما پیغمبر ګرځوي. نو ماشومتوب کې خبرې وکړي. او حدیث کې راغلی دي په ماشومتوب کې چې کومو کسانو خبرې کړي دي، یو عیسی علیه السلام دی، یو صاحب د جریج دی. جریج یو نیک سړی و، عابد و، په هغه باندې چا د زنا تهمت کړی و. نو کوم ماشوم چې پیدا شوی و نو هغه ماشوم خبرې وکړي چې زما پلار دا نه دی، زما پلار دا شپنه دی. یو بل ماشوم په حدیث کې راغلی دی.
ويكلم الناس في المهد او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې یا د مور په غېږه کې، یعنې ماشومتوب کې مخکې د دې نه چې د خبرو زمانې ته ورسیږي. وکهلا او خبرې به کوي د خلکو سره په پاخه عمر کې. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزیږي، ځکه عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته پورته شوی دی نو په هغه وخت کې د کهولت زمانې ته نه ورسېدلی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزیږي او د کهولت په زمانې کې به چې هغه د 40 کلونو وروسته مرحله ده، نو دې کې به هم د خلکو سره خبرې کوي. ومن الصالحین او د الله تعالی د صالحانو بندگانو نه وي. قالت رب ان يكون لي ولد، وویل مریم رب ای رب زما ان يكون لي ولد، څرنګه به پیدا کیږي زما دپاره ماشوم. ولم يمسسني بشر، سره د دې نه چې نه دی رسېدلی ما ته هیڅ بشر. په سورة مریم کې وایي ولم يمسسني بشر ولم اکو بغیه، ما ته هیڅ بشر نه دی رسېدلی، ما سره جما نه ده کړې د نکاح په طریقه باندې. ولم اکو بغیه او نه زه بدکاره یم، نو څنګه به زما اولاد پیدا کیږي. قال كذلك، الله تعالی ورته وویل د دې ملک په واسطه باندې كذلك همدغه رنګې به ته یې. الله يخلق ما يشاء، الله تعالی پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. كذلك همدغه رنګه د الله تعالی شان ډېر لوی دی. يخلق ما يشاء، الله تعالی پیدا کوي هر هغه څه چې وغواړي. اذا قضى امرا، کله چې فیصله وکړي الله تعالی د یو کار د کېدلو فیصله یې وکړي، فانما یقول، نو یقینا وایي الله تعالی له د هغه کار په باره کې کن شه فیکونو، نو کېږي، یو ثانیه هم وروسته کېږي نه. وما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، الله فرمایي نه دی امر زمونږ الا واحده مگر یو کرت دی، دوم ځل امر ته هم ضرورت نشته دی. کلمح بالبصر، لکه د سترګو د رب په اندازې باندې، لکه د سترګو په رب د رب په اندازې باندې به یو کار کېږي چې الله ورته امر وکړي. نو د الله د قدرت نه دا خبره بعیده نه ده. ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل، دلته د عیسی علیه السلام نور صفات الله ذکر کوي. ويعلمه الكتاب، او تعلیم به ورکوي الله تعالی عیسی علیه السلام ته د کتاب، والحکمة او د حکمت. کتاب نه مراد کتابت دی، الله به کتابت او لیکل ور زده کوي. والحکمة او د حکمت خبرې به کوي، د پوهې او د حکمت نه ډکې خبرې به کوي. والتوراة والانجیل، او د تورات علم به ورته الله تعالی ورکوي، د انجیل علم به ورته الله تعالی ورکوي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې عیسی علیه السلام هم د تورات حافظ و او هم انجیل حفظ و، ځکه دا ورباندې الله نازل کړی و. یا ويعلمه الكتاب والحکمة نه مراد قرآن او حدیث دی، ځکه عیسی علیه السلام اسمانو ته پورته شوی دی او په آخره زمانه کې به راکوزیږي، د قیامت نه مخکې به راکوزیږي او په قرآن او په حدیث باندې به فیصلې کوي. نو مراد د کتاب او حکمت نه قرآن او حدیث دی، یا لیکل او د حکمت خبرې. ورسولا الى بني اسرائیل، او رالیږي به الله تعالی رسولا د رسول په صفت باندې الى بني اسرائیل، بني اسرائیل ته. انی قد جئتکم بآیة من ربکم، او بني اسرائیل ته به وایي انی قد جئتکم چې زه راغلی یم تاسو ته بآیة من ربکم، په نښو سره من ربکم ستاسې د رب د طرف نه، په داسې معجزاتو سره چې هغه دلالت کوي زما په صدق باندې، زما په نبوت او په رسالت باندې. انی اخلق لکم من الطین، چې ځینې معجزات دلته الله ذکر کوي. انی اخلق لکم، چې زه جوړوم ستاسو دپاره من الطین د خټې نه، کهیئة الطیر، په شانته د شکل د مرغه. فانفخ فیه، نو پوکی کوم په هغه کې، فیکون طیرا باذن الله، نو هغه کیږي مرغه په اذن د الله تعالی، یعنی د هغه نه مرغه جوړیږي د الله تعالی په اذن باندې او الوزي پرواز کوي. و ابرئ الاکمه والامرس، او زه جوړوم الاکمه هغه ړوند چې هغه د مور نه ړوند پیدا شوی، والابرس او فس مرض والا یا برګي مرض والا. و احیي الموتى، او زه ژوندي کوم مړي باذن الله، په اذن د الله تعالی سره. په دې ټولو خبرو کې وایي چې باذن الله، دا کارونه زه کوم د الله تعالی په اذن،
دې لپاره چې څوک دا فکر ونه کړي چې عیسی علیه السلام اله دی چې د الوهیت کارونه کوي، نو دا ټول شیان زه د الله تعالی په اذن باندې کومه. په دې ټولو معجزاتو کې عیسی علیه السلام الله ته محتاج دی، دا د خپل کمال نه دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دلته دا خبره ذکر کړې ده، الله تعالی چې هر پیغمبر را لېږلی دی، هر پیغمبر ته الله تعالی داسې معجزه ورکړې ده چې د هغې زمانې د خلکو د حالاتو سره مناسب معجزه وه. د موسی علیه السلام په زمانې کې سحر و جادوګري زیاته وه، نو الله تعالی موسی علیه السلام راولېږه او داسې معجزه ورته الله تعالی ورکړه چې ساحران د هغې د مقابلې نه عاجزه شوه. لکه قرآن کریم کې دا واقعه الله زیاته ذکر کړې. د موسی علیه السلام همسا هغه یې چې کله وغورځوله د ساحرانو هغه ټول ماران یې هغه یې تېر کړه، کوم ماران چې هغو په سحر باندې جوړ کړي وو د رسیو نه، نو ساحرانو په هغه باندې ایمان راوړ، ځکه هغه په دې باندې پوه شو چې دا واقعا د الله د طرف نه پیغمبر دی، ځکه په سحر کې مونږ کمال ته رسېدلي وو. دا چې مونږ یې مقابله نشو کولی، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله پیغمبر دی. عیسی علیه السلام الله تعالی په داسې زمانه کې رالیږلی و چې طبابت زیات و، نو الله تعالی داسې معجزات ورته ورکړه چې طبیبان او ډاکتران د هغې د مقابلې نه عاجزه شوه. لکه د مړو ژوندي کول، د هغه نابینا علاج چې هغه د مور نه نابینا پیدا شوی یا د فیس مرض والا، د دې علاج طبیبانو نشو کولی، نو الله داسې معجزات ورته ورکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په داسې زمانه کې رالیږلی و چې فصحا بلغا زیات و، شاعران زیات و، ادیبان، فصاحت و بلاغت میدان ګرم و، نو الله تعالی داسې کتاب ورته ورکړه، داسې عظیم معجزه ورته الله ورکړه چې قرآن کریم دی. که دا ټول انسانانو پیران را جمع شي نو د هغه مقابله نشي کولی، حتی د هغه په شان یو وړوکی صورت نشي جوړولی. نو عیسی علیه السلام ته الله دا معجزات ورکړي وو. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، وَأُنَبِّئُكُم او خبر درکوم تاسو ته بما تأکلون په هغه څه باندې، په هغه خوراکونو باندې تأکلون چې تاسې خورئ، وما تدخرون فی بیوتکم او په هغه خوراکونو باندې چې تاسې ذخیره کوئ او ساتئ، فی بیوتکم په خپلو کورونو کې، یعنې کوم خوراک چې تاسې دا اوس کړی دی هغه باره کې تاسې ته معلومات درکوم چې تاسې په کور کې دا خوراک کړی دی، او کوم خوراک چې تاسو سبا ته کوئ هغه باره کې خبر درکوم. او دا ټول د الله تعالی په اذن باندې الله د خوا معجزه ورته الله ورکړې وه، د غیب علم نه و، الله ورته وحي کوله. ان فی ذلک لآیة لکم، یقینا په دې مذکورو شیانو کې لآیة لکم خامخا نښه ده ستاسو دپاره زما په صداقت باندې، زما په رسالت باندې. ان کنتم مؤمنین، که چېرته یاستئ تاسې مؤمنان. ومصدقا لما بین یدی من التورات، ومصدقا او زه راغلی یم تاسو ته تصدیق کوونکی، دغه مصدقا حال دی، لما بین یدی من التورات، لما بین یدی د هغه کتاب چې زما نه مخکې و، من التورات چې هغه تورات دی، زه د تورات تصدیق کوم. هر پیغمبر د بل پیغمبر تصدیق کوه، ځکه پیغمبران ټول د الله د طرف را لېږل شوي وو، د الله استازي وو او د ټولو خبره یوه وه، نو هر پیغمبر د بل پیغمبر تصدیق کوي. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وليحل لكم او دې لپاره زه الله را لېږلی یم، ليحل لكم چې حلال کم تاسو ته، بعض الذي حرم عليكم ځینې هغه شیان چې حرام شوي وو په تاسې باندې. د یهودو په دین کې الله تعالی دا خبره قرآن کریم کې څو ځایه ذکر کړې ده، ځینې شیان الله د هغو د بغاوت د وجې نه او د هغو د ظلم د وجې نه په دوی حرام کړي وو، لکه الله ورباندې وازدې حرامې کړې وې، اوښان ورباندې الله حرام کړي وو، شترمرغ ورباندې الله حرام کړی وو، نو دا شیان الله ورباندې حرام کړي وو. او الله فرمایي ذلک جزیناهم ببغیهم، دا دوی ته ما جزا ورکړې وه د هغوی د بغاوت د وجې نه. نو عیسی علیه السلام وایي ولأحل لکم، دې لپاره چې حلال کم زه تاسو ته، بعض الذي حرم علیکم، بعضې هغه شیان چې حرام شوي وو په تاسې باندې. نو دې نه معلومیږي چې د عیسی علیه السلام په شریعت کې بعضې هغه شیان منسوخ شوي دي چې هغه د موسی علیه السلام په شریعت کې حرام و، د هغو حرمت منسوخ شوی دی. او پیغمبر د الله تعالی په امر باندې تحلیل و تحریم کوای شي. ولأحل لکم، د پیغمبر تحلیل او تحریم داسې دی لکه د الله تحلیل او د الله تحریم، لکه الله چې یو شی حلال کړي او حرام کړي، ځکه پیغمبر د خپل ځان د تحلیل نه کوي، پیغمبر چې یو شی حلالوي یا حراموي د الله د خوا نه
ورته امر شوی. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، او راغله یم زه تاسې ته بآیة من ربکم په نښو سره ستاسې د رب د طرف نه. دا خبره بیا تکرار کړه، لکه دا مخکې دا بعضې نښې الله ذکر کړي، بعضې معجزات الله ذکر کړه. فاتقوا الله واطیعون، نو تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ. واطیعوني، او تاسې یوازې زما تابعداري وکړئ، تاسې د الله نه ویرېږئ او زما تابعداري وکړئ. ان الله ربي وربكم فاعبدوه. دلته اوس الله دا خبره ذکر کوي چې عیسی علیه السلام په خپله د الله توحید ته دعوت کړی دی. عیسی علیه السلام د الله بنده و او د الله بندګۍ ته دعوت کړی دی، او د هر پیغمبر بنیادی دعوت د الله توحید ته دعوت و. هر پیغمبر هغه بنیادی خبره دا و چې د الله توحید ته دعوت کړی. ان الله ربي وربكم، یقینا الله تعالی زما رب دی، وربکم او ستاسو رب دی. فاعبدوه، نو تاسې یوازې د الله تعالی عبادت و بندگی وکړئ. توحید ربوبیت دا دلیل دی په قرآن کریم کې همیشه دا ذکر کیږي په توحید عبادت باندې یا په توحید الالوهیت باندې. الله زما رب دی او ستاسې رب دی، زمونږ خالق او زمونږ مالک او رازق او زمونږ د ټولو چارو سنبالونکی ذات، پالونکی ذات یوازې الله دی، او په دې کې د الله سره بل څوک شریک نشته دی. او په دې خبره باندې ټول اتفاق لري، حتی مشرکانو دا منله چې زمونږ رب الله دی او د الله نه بغیر بل څوک رب نشته دی. خالق هم الله دی، الله پیدا کړي، الله روزي راکوي، او د نفع او د ضرر مالک هم الله دی. نو کله چې الله رب شو نو فاعبدوه. د مشرکانو مشکل په دې دوم ټکي کوه، د عبادت د الله پورې نه خاص کوه. نو کله چې رب یوازې الله شو فاعبدوه، نو تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ، عبادت و بندګي یوازې د الله پورې خاص کړئ. هذا صراط مستقیم، دغه عبادت خاص کول د الله تعالی پورې دا صراط مستقیم دی، همدغه نیغه لاره ده. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاري الى الله. عیسی علیه السلام چې هر څونه دی بني اسرائیلو ته دعوت ورکړي، یهودو ته، لیکن دی یهودو ظالمانو د عیسی علیه السلام باره کې ډېره غلطه نظریه درلودله. علیاذ بالله عیسی علیه السلام ته ولد الزنا ویلي. نو الله فرمایي فلما احس عیسی منهم الكفر، کله چې محسوس که او معلوم که عیسی علیه السلام منهم د دوی نه الکفر کفر، یعنی مداومت په دې کفر باندې چې دوی اصلاح کېږي نه. قال من انصاري الى الله، نو وویل عیسی علیه السلام من انصاري الى الله، څوک دی نصرت کوونکي زما الى الله د الله تعالی طرف ته، یعنی څوک داسې شته دي. امام مجاهد وایي چې من یتبعنی الى الله، څوک زما تابعداري کوي په دې خبره کې چې د الله طرف ته دعوت وکړو. مقصد دا دی چې من انصاري فی الدعوة الى الله. ابن کثیر وایي څوک زما کومک کوونکي دي په دعوت کې د الله طرف ته، الى الله یعنی په دعوت کولو کې د الله تعالی طرف ته. زه د الله طرف ته دعوت کوم، د الله توحید ته دعوت کوم. نو څوک دي چې په دې دعوت کې زما مدد وکړي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د حج په موسمونو کې به دا خبره کوله چې من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. څوک داسې شته دي چې ما ته ځای راکړي چې زه د خپل رب کلام ورسوم، ځکه قریشو زه منع کړی یم د دې خبرې نه چې زه د خپل رب کلام ورسوم. نو ځان دپاره به انصار لټول تر دې پورې چې انصارو ورسره بیعت وکړه. بیا بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړه. نو عیسی علیه السلام هم داسې خلک دعوت کړل بني اسرائیل. من انصاري الى الله، څوک دی مدد کوونکي زما په دعوت کولو کې د الله طرف ته. او دا ټول د عیسی علیه السلام د عبدیت دلایل دي چې عیسی علیه السلام په خپل نصرت کې بل ته محتاج و، د حواریونو نصرت او مدد ته محتاج و په دعوت الى الله کې. قال الحواریون، وویل حواریونو، حواریون معنا یعنی هغه مخلص مؤمنان، مخلص مؤمنان وویل نحن انصار الله، منګه مدد کوونکي د دین د الله تعالی. حواریون یعنی د الله تعالی مخلص بندگان، یا حواری معنا ناصر او کومک کوونکی. لکه د صحیحین په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزاب په
ورځ باندې د احزاب په جنګ کې غزوه خندق کې د څه کار دپاره صحابه کرامو ته وویلې چې دا کار به څوک وکړي. نو زبیر رضی الله عنه وویل چې زه به یې وکړم. بیا یې وویلې څوک به یې وکړي؟ بیا زبیر وویل چې زه به یې وکړم رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې ان لكل نبي حواریا وحواری الزبیر، د هر پیغمبر دپاره یو نصرت کوونکی او زما نصرت کوونکی او زما حواری زبیر دی. نو حواری د ناصر په معنا هم راځي. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله، موږ ایمان لرو په الله تعالی باندې، ایمان هم راوړی په الله تعالی باندې. واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، او ته په دې خبره باندې شاهد اوسېږه بأننا مسلمون چې موږ مسلمانان یو، یعنی موږ د الله تعالی د توحید منونکي یو او د الله تعالی د توحید طرف ته دعوت کوونکي یو. یا بأننا مسلمون چې موږ منقاد یاستو ستا د رسالت لپاره او ستا په دې نصرت کې مخلص یو. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، ربنا آمنا دی حواریون وویلې ای ربه زموږ آمنا موږ ایمان راوړی دی بما انزلت په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی، واتبعنا الرسول او موږ تابعداري کړې ده ستا د پیغمبر، فاکتبنا مع الشاهدین نو ته ولیکه موږ مع الشاهدین د هغه کسانانو په ډله کې چې هغه شهادت کوونکي دي ستا د وحدانیت او ستا د توحید، او هغه شهادت کوونکي دي ستا د پیغمبر دپاره دغه تصدیق کوي یا دعوت کوونکي دي د الله د توحید طرف ته. الله ته موږ په هغو کې ولیکه. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دې نه وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې د عیسی علیه السلام دپاره یهودو د هغه د قتل تصمیم ونیوه. یهودو همیشه د هغه مخالفت کاوه، نو د هغه بالاخره د هغه د قتل اراده یې وکړه. یهودو په هغه وخت کې چې څوک پاچا و، په هغه زمانه کې کافر پاچا و، هغه ته د عیسی علیه السلام باره کې شیطاني وکړه چې دلته یو کس دی خلک گمراه کوي او خلک ستا د تابعدارۍ نه منع کوي چې د پاچا تابعداري مه کوئ، او د خلکو منځ کې هسې فتنې پیدا کوي. نو پاچا په غوسه باندې شو او د هغه پسې خلک ولېږل چې هغه ونیسئ او په دار باندې ځوړند کړئ. نو کله چې هغوی د عیسی علیه السلام کوم ځای کې چې هغه ځای چې کله محاصره کړ، نو عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته پورته کړ. عیسی علیه السلام د هغه ځای نه الله تعالی اسمان ته پورته کړ، او په دې کسانانو کې چې څوک ور داخل شو الله تعالی په یو کس باندې د عیسی علیه السلام شکل واچاوه. هغه د عیسی علیه السلام په شکل باندې الله جوړ کړ. نو دوی هغه ونیوه او قتل یې کړ او په دار باندې ځوړند کړ. بیا وروسته د دوی په منځ کې هم اختلاف پیدا شو چې دا خو که دا عیسی وایي زموږ ملګری څه شو، او که دا زموږ ملګری نو زموږ بیا عیسی علیه السلام څه شو. بیا نصاراو کې هم دغه عقیده جوړه شوله چې عیسی علیه السلام دا د الله تعالی زوی و، او الله تعالی د الیاذ بالله الله تعالی د انسانانو د ګناهونو د کفارې دپاره چې دې دپاره چې د انسانانو ګناهونه په دې باندې معاف کړي، الله د خپل زوی قرباني کړه. داسې غلطې عقیدې پکې جوړې شولې. الله فرمایي ومکروا ومکر الله، ومکروا او مکر وکړه او تدبیر جوړ کړه د یهودو د عیسی علیه السلام د قتل دپاره، د هغه د وژلو دپاره. ومکر الله او تدبیر جوړ کړه الله تعالی د عیسی علیه السلام د حفاظت دپاره. الله تعالی هغه ته نجات ورکړه، د هغو د شر نه یې وساته. والله خیر الماکرین، او الله تعالی غوره د تدبیر کوونکو نه دی، الله تعالی بهترین تدبیر کوي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم امکر لی ولا تمکر علی، یا الله تعالی زما دپاره تدبیر جوړ کړي او زما په ضد باندې تدبیر مه جوړوي. یعنی الله تعالی داسې تدبیر جوړ کړي چې هغه زما د فایدې لپاره وي، او زما په ضد باندې زما په ضرر باندې تدبیر الله مه جوړوه. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، دلته الله تعالی د مکر او د الله د تدبیر بیان دی چې الله تعالی عیسی علیه السلام ته څنګه نجات ورکړه، څنګه الله تعالی د هغه د نجات دپاره تدبیر جوړ کړه. اذ قال الله، کله چې وویلې الله تعالی عیسی علیه السلام ته یا عیسی ای عیسی انی متوفیک، یقینا زه پوره اخستونکی یم ستا، یعنی ستا جسم او ستا بدن او ستا روح مکمل
دا را اخلمه ورافعک الی او را پورته کوونکی ستا الی ماته انی متوفیک. توفی په قرآن کریم کې کله د وفات په معنا استعمالیږي، کله د مرګ په معنا استعمالیږي او کله د خوب په معنا استعمالیږي. دلته بعضې مفسرینو دا معنا کړی چې متوفیک معنا انی منیمک، زه تا ویده کوونکی یم، تا ویده کومه. ورافعک الی او بیا را پورته کوونکی یم ستا په همدې خوب کې، د دې خوب په حالت کې تا را پورته کوونکی یم. لکه الله تعالی فرمایي وهو الذي يتوفاكم باللیل، الله تعالی هغه ذات دی چې هغه تاسې وفات کوي په شپه کې، یعنې تاسې ویده کوي. نو وفات د خوب په معنا باندې هم استعمالیږي. نو دلته یا متوفیک معنا چې زه ستا ویده کوونکی یم، یا په دې خوب کې ستا را پورته کوونکی یم. یا توفی معنا اخذ الشیء وافیا، یو شی مکمل اخیستل، دې ته توفی وایي. یعنې ستا روح او ستا بدن دواړه زه اخلمه او ځان طرف ته را پورته کومه. د دې معنا دا نه ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی وفات کړی دی، ځکه د عیسی علیه السلام د ژوند باره کې ډېر دلایل دي. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وانه لعلم للساعة، عیسی علیه السلام دا نښه د قیامت ته، د ده راکوزېدل د اسمان نه دا د قیامت نښه ده. او ډېر زیات حدیث پکې راغلي دي چې د قیامت نه مخکې به عیسی علیه السلام راکوزېږي او خنزیر به قتل کوي او صلیب به ماتوي او جزیه به پورته کوي، جزیه به ختمیږي، یا به اسلام خلق مني یا به قتل کیږي. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې به فیصلې کوي. او دا داسې عقیده ده چې دا په تواتر باندې ثابته ده، د دې نه انکار کفر دی. نو متوفی که معنا زه تا پوره اخیستونکی یم یا تا لره ویده کوونکی یم. ورافعک الی او زه را پورته کوونکی یم ستا الی خپل ځان طرف ته. دا یو د هغو دلایلو نه دی چې د الله تعالی دپاره فوقیت ثابتېږي چې الله بره دی. ورافعک الی او زه را پورته کوونکی یم ستا الی د خپل طرف ته. ومطهرک من الذین کفروا، ومطهرک او زه ستا پاکوونکی یم من الذین کفروا د هغو کسانان نه چې کافران دي، یعنې د هغو د شر نه ستا خلاصوونکی یم. کوم کسانان چې ستا د قتل اراده کوي، تا د هغو د شر نه زه بچ ساتمه او د هغو نه تا پاک ساتمه. د هغو نه تا پاک ساتمه چې د هغو دا پلیت لاسونه دې په تا باندې ولګي. وجاعل الذین اتبعوک او زه ګرځونکی یم د هغو کسانانو اتبعوک چې هغه ستا تابعدار دي، فوق الذین کفروا د پاسه د هغو کسانانو نه چې کافران دي، الی یوم القیامت د قیامت د ورځې پورې. ستا تابعداران به په نورو باندې په کافرانو باندې د قیامت د ورځې پورې الله فرمایي چې زه به یې پورته کومه. او د عیسی علیه السلام تابعداران کوم کسانان دي؟ هغه کسانان دي صدقوا بنبوتک چې ستا د پیغمبرۍ تصدیق یې کړی، چې هغه مسلمانان دي او په خپله زمانه کې صحیح نسوارا دي. نو اصلي تابعداران مسلمانان دي، او بیا د یهودو نسواراو په منځ کې نسوارا ورته نږدې دي. ثم الی مرجعکم، بیا خاص زما طرف ته ستاسې راګرځېدل دي. فاحکم بینکم، نو فیصله به وکړم زه ستاسې په مابین کې، فیما کنتم فیه تختلفون، د هغه څه باره کې چې تاسې پکې اختلاف کوو، ستاسې منځ کې به زه فیصله وکړم. ښه فیصله خو الله تعالی په دنیا کې هم کړې ده. یا د عیسی علیه السلام باره کې د خلکو اختلاف کړی و. عیسی علیه السلام ته چا اله وویلې، چا ورته ابن الله وویلې، چا ورته ثالث ثلاثه وویلې، دریم خدای دی علیاذ بالله، او چا ورته ولد الزنا وویلې، دغه ګستاخي کوله. او د عیسی علیه السلام باره کې د چا عقیده ده او چې هغه د الله تعالی بنده دی، د الله رسول دی، لکه مسلمانان دغه عقیده ساتي. نو دا فیصله خو دنیا کې الله تعالی کړې ده چې حق خبره دا ده چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او عیسی علیه السلام د الله رسول دی. دا حق خبره ده. لیکن الله به په قیامت کې عملی فیصله کوي. عملی فیصله څه معنی؟ د وروسته آیتونو کې الله عملی فیصله ذکر کوي. فاما الذین کفروا، نو هغه کسانان چې کفر کړی دی، فاعذبهم عذابا شدیدا، نو عذاب به ورکړم زه دوی ته عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. دنیا کې به الله تعالی ور باندې خپل بندگان مسلط کی، په دنیا کې به وژل کیږي او بندیان کیږي به، او جزیه به ځینې اخیسته کیږي. والآخرة،
او په آخرت کې به ورته شدید عذاب ورکو، په آخرت کې د جهنم عذاب. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره هیڅ مدد کوونکي چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي. واما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسانان چې ایمان راوړی دی او نیک اعمال کړي دي، فیوفیهم اجورهم، نو پوره به ورکړي دوی ته الله تعالی د دوی ثوابونه او اجرونه د اعمالو، الله به ورته پوره ورکړي او د هغو د اجر نه به هیڅ شی نه کمیږي. والله لا يحب الظالمین، او الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره. الله د ظالمانو سره محبت نه کوي، یعنې الله د هغو سره بغض کوي او الله تعالی به هغوی ته خامخا جزا ورکوي، الله به ورته عذاب ورکوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك دغه کوم څه چې ذکر شو د عیسی علیه السلام په باره کې، دا کوم حالات چې ذکر شو، نتلوه عليك بیانوو موږ هغه عليك په تا باندې، من الآیات د آیتونو نه، والذکر الحکیم او د هغه ذکر نه او د هغه پن نه، الحکیم چې هغه د حکمتونو والا دی. ان الله تعالی فرمایي چې د عیسی علیه السلام باره کې چې دا کوم حالات ذکر شو بس دغه حقیقت دی او دا د الله خبره ده او دا د الله تعالی آیتونه دي او دا ذکر حکیم دی. یعنی قرآن کریم دا داسې ذکر دی چې محکم دی، د حکمتونو نه ډک دی او باطل د دې مقابله نشي کولی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اوس الله تعالی د عیسی علیه السلام د عبدیت لپاره بل دلیل ذکر کوي. د عیسی علیه السلام تشبیه الله تعالی ورکوي د آدم علیه السلام سره. ای خلکو که ستاسې د عیسی علیه السلام باره کې که تاسې په دې وجه باندې عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي الیاذ بالله، چې پلاره یې نشته دی، بې پلاره پیدا شوی دی، نو که تاسې د دې وجه نه عیسی علیه السلام ته اله وایي یا هغه ته ابن الله وایي، نو بیا خو آدم علیه السلام د دې نه ډېر ناشنا دی، ځکه آدم علیه السلام الله تعالی بغیر د پلار نه او بغیر د موره پیدا کړی دی. نو لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته هیڅوک اله نه وایي او هیڅوک هغه ته ابن الله نه وایي، نو عیسی علیه السلام خو په طریقه اولا سره اله نشي کېدلی. که د پلار نه بغیر پیدا کېدل دا د الوهیت دلیل، نو بیا خو آدم علیه السلام د پلار و مور نه بغیر پیدا شوی دی، لیکن تاسې هغه ته اله نه وایي، نو لکه څنګه چې هغه اله نه دی نو عیسی علیه السلام اله نشي کېدلی. ان مثل عیسی، یقینا شان د عیسی علیه السلام، حالت د عیسی علیه السلام عند الله په نزد الله تعالی باندې چې الله تعالی بې پلاره پیدا کړی دی، کمثل آدم په شان ته د حالت د آدم علیه السلام دی. په دې کې چې آدم علیه السلام الله د پلار و مور نه بغیر پیدا کړی دی او حوا الله تعالی د مور نه بغیر پیدا کړی ده. عیسی علیه السلام الله د پلار نه بغیر پیدا کړی دی، آدم علیه السلام الله د پلار و مور نه بغیر پیدا کړی دی. د دوی حالت یو بل سره مشابه دی په دې معنی چې الله تعالی محض په خپل قدرت باندې پیدا کړی دي. خلقه من تراب، پیدا کړی دی الله تعالی آدم علیه السلام د خاورې نه جوړ کړ. ثم قال له كن فيكون، بیا الله تعالی ورته وویل چې شا فیکون، نو شو. دا څه عجیبه خبره نه ده چې عیسی علیه السلام دی الله تعالی بې پلاره پیدا کړی. هغه ذات چې هغه آدم علیه السلام د پلار و مور نه بغیر پیدا کولی شي، هغه کولی شي چې عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا کړي. او بغیر د پلار نه پیدا کېدل یا د بغیر د مور پلاره پیدا کېدل دا د چا د الوهیت دلیل نه دی. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحق من ربک، دا کوم څه چې د عیسی علیه السلام باره کې ذکر شو دا حق دی، من ربک ستا د رب د طرف نه، بس دا حق خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده و د الله رسول و. فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه د حق په باره کې. که خلک په دې کې اختلاف کوي، د خلکو د اختلاف د وجې نه په دې حق کې شک مه کوه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اوس الله تعالی د مباهلې ذکر کوي. دغه وفد د نصارا او د نجران چې راغلی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې مناظره وکړه، نو مناظرې کې چې کله پاتې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته د مباهلې دعوت ورک. دا قانون دی چې کله څوک مناظره کې دلایل نه مني نو آخري لاره مباهله ده چې راځي مباهله وکړو. نو الله په دې آیت کې د مباهلې ذکر کوي. فمن حاجک فیه، نو هغه څوک چې جګړه کوي تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې. الحق من ربک، دا مخکې خبره ده، حق ده ستا د رب د طرف نه. د عیسی علیه السلام باره کې دارنګه د دې معنا دا ده چې
حق هغه شی دی چې هغه ستا د رب د طرف نه دی. په هره خبره کې حق هغه شی دی چې هغه د الله د طرفه وي. نو که بیا هم دوی دا حق نه مني، فمن حاجک فیه، نو هغه څوک چې جګړه وکړي تا سره په باره د عیسی علیه السلام باره کې، وروسته د دې نه چې الله د هغه باره کې حق بیان کړ، دلایل بیان شو، د هغه د عبدیت او د هغه د بندګۍ دلایل ذکر شو، دا او ډېر زیات دلایل ذکر شو چې عیسی علیه السلام اله نه دی، ابن الله نه دی. یو څوک بیا هم نه مني، فمن حاجک فیه، نو هغه څوک چې جګړه کوي تا سره په باره د عیسی علیه السلام په باره د عیسی علیه السلام کې، من بعد ما جاءک، وروسته د دې نه چې راغلی تا ته، من العلم، د علم نه، یعنی دلایل ذکر شو د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې او حق ښکاره شو، بیا هم څوک نه مني. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، نو هغوی مباهلې ته دعوت کا. د مباهلې ترتیب دا دی چې الله ذکر کوي. فقل ورته ووایه تعالوا، راشي تاسي، ندعو ابناءنا وابناءکم، چې راوبلو منګه ابناءنا زامن خپل، و ابناءکم او زامن ستاسو، ونساءنا ونساءکم او زنانه زمونږه او زنانه ستاسي، وانفسنا وانفسکم او زمونږ ځانونه او ستاسي ځانونه. راځي ټول یو میدان ته راجمع شو او د الله نه دعا وغواړو. ثم نبتهل، بیا عاجزي وکړو الله تعالی ته، بیا الله تعالی ته پوره عاجزي وکړو، په دعا کې ډېر عاجزي الله ته وکړو او داسې دعا وکړو. فنجعل لعنة الله على الكاذبین، نو وګرځو لعنت د الله تعالی علی الکاذبین، په دروغجنو باندې. الله تعالی چې په موږ کې هر څوک دروغجن دي، ته په هغه باندې لعنت وکړي. د عیسی علیه السلام باره کې چې هره ډله په باطله باندې دروغجنه ده، الله تعالی ته په هغه لعنت وکړي. نو کله چې د آیت نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وفد د نصارا او د نجران دا یې مباهلې ته دعوت کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه او حسن او حسین دا یې راوغوښتل او ویل چې دا زما اهل دی او موږ دې ته حاضر یو. او دغه وفد د نصارا او د نجران دا یې مباهلې ته دعوت کړه چې راځئ تاسې ما سره په دې باره کې مباهله وکړي. دلایل خو ونه منل. نو کله چې هغوی مباهلې ته دعوت شو، نو هغوی ویل چې موږ مشوره کوو. نو خپل منځ کې مشوره وکړه او بالاخره یو بل ته یې وویلې چې مباهله نه ورسره کوو. د مباهلې نه انکار وکړه، ځکه دوی په دې باندې پوهېدل چې دا د الله پیغمبر دی او که د سره مباهله وکړو نو خامخا موږ تباه کېږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې موږ مباهله نه کوو، لیکن موږ ته چې موږ نه څه غواړې درکوو تا ته، جزیه یې ورته وښوده چې جزیه درکوو. وابعث معنا رجلا امینا، او زموږ سره داسې یو څوک ولېږه چې هغه امین کسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې او دا ولا تبعث معنا الا امینا، او موږ سره مه لېږه مګر داسې څوک چې هغه امین کسي، چې موږ هغه ته جزیه ورکړو او خیانت پکې ونه کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې لابعثن معکم رجلا امینا حق امین، خامخا زه به تاسو سره ولېږم داسې یو کس چې هغه امیني او صحیح امیني. نو هر چا فکر کاوه چې که ما ته ووایي، هر چا د دې شوق درلوده چې دا امین کس زه شمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن جراح ته وویلې چې ته ورسره لاړ شه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې هذا امین هذه الامه، ابو عبیده بن جراح دا د دې امت امین دی. او فرمایي ان لكل امه امین وامین هذه الامه ابو عبیده بن الجراح، د هر امت لپاره یو امینی او د دې امت لپاره امین ابو عبیده بن جراح دی. او عبدالله بن عباس فرمایي که دوی د الله د پیغمبر سره مباهله کړې وای نو دوی به نه به اهل پاتې شوی و نه به مال پاتې شوی و، لیکن مباهله یې ونه کړه. او دغسې مباهله په وروسته زمانو کې هم شوې ده. د تابعینو په زمانه کې داسې وروسته علماو د باطل پرستو سره مباهلې کړي دي، او د چا سره چې مباهله شوې ده هغه الله تباه کړی دی. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دغه مخکې چې ذکر شو لهو القصص الحق، یقینا دا القصص الحق بیان دی، حق بیان، دا حق بیان دی د عیسی علیه السلام په باره کې چې دې کې شک او شبهه نشته دی. وما من اله الا الله، او نشته دی هیڅ مستحق د عبادت الا الله ما سوا د الله تعالی نه. په دې کې رد دی په نصاراو باندې چې نصاراو عیسی علیه السلام ته اله ویلي. عیسی علیه السلام اله نه دی،
بلکې عیسی علیه السلام د الله بنده دی. د الله نه بغیر بل هیڅوک اله نشي کېدلی. وان الله لهو العزیز الحکیم، او یقینا الله تعالی العزیز غالب او زورور دی، الحکیم حکمتونو والا دی. فان تولوا، نو که دې خلکو بیا هم د الله د توحید نه مخ واړو او بیا هم تسلیم نشوه، حق ته تسلیم نشوه، نو بیا دا خلک مفسدان دي. فان الله علیم بالمفسدین، نو یقینا الله تعالی عالم دی په حالت د مفسدانو باندې، او الله تعالی به دوی ته جزا ورکوي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.